السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم چې جوړ او خوشحاله باز روان یم د پارک پر پال ته. زما د خوښې حیوان په اردو کې ګلهري ورته وایي، په انګلیش کې سکورل ورته وایي، سکورل. او هلته ورځم، هغه دپاره مې دا سیب راخیستی دی، دا سیب ورکوم. یاړي څنګه راځغلي سم شناخت نه کوي. پرندونه ډېر راباندې راټول، خوارکیان یې وږي دي، راپسې دي. پرون نور راباندې راټول و، دوی نه راکړه، نن بیا دوی راله، سبا به بیا دوی ته شی راوړه. اوس به د دوی څه ولاړ خپل کار وکړو. خلک دې خپل ساتیری کوي، دا فوټبال کوي، هغه کسان کرکټ کوي، دې خوا ته بیا ناست دي فوټبال لپاره، ټیم یې نه دی راغلی. زه به پر دغه سپینو لیکو باندې خپل رننګ وکړم. دلته ایرپورټ نږدې دی، په یو منټ کې به یو تېرېږي. دا اوس 1 منټ ویډیو نور دغه کومه بند یې نه کومه، تاسو به ووینئ چې په شا پسې به بله را روان د بله راله. ما حساب ورته کړی دی، په هر یو منټ کې یوه دانه راځي، نو په یو ساعت کې شپېته دانې پر دغه لاین باندې. د هره ورځ چې لاین یې جلا یي، نن د هغه خوا څه راځي داسې ځي، بله ورځ به بیا دغه رقم روان وي، بله ورځ به بیا د هغه خوا څه داسې روان، نن سیده روان. په دا وجه خو وایي چې د یورپ تر ټولو بیزي ایرپورټ دی هیترو ایرپورټ. بل اواز بیا اورم د شا لخوا را روان. څه شاپینګ به وکړو. د شاپینګ بیلز 6 پاونډه. دا د نن ورځ تېر ماښام شو، ټوله دوکانونه بند شول. دې دوکانونو ته چې څوک ګوري، څوک به وایي 1 بجه ده، خو اوس ما د ماښام لمونځ وکړې راووتو، 8:30 بجې دي، دوکانونه ټول بند دي. زه روان یم په ډوډۍ پسې، ډوډۍ وړمه کور ته. زه چې کوچنی وم، زما په یاد دي، زه په کوټه کې وم، ډوډۍ په 2 روپۍ باندې وه. اوس یې خلکو مثالونه ویل، هغه وخت یې په یاد دی چې ډوډۍ په 2 روپۍ ده، اوس په 10 روپۍ ده. اوس چې دلته راغلی یم، بېرته هغه حالاتو ته ولاړم. ډوډۍ په پاونډ ده، په 1 پاونډ باندې د ماسکې سره راټولې کړې، د ډوډۍ دپاره ډوډۍ اخلم. بیا به د دې مثال خلک وایي 20 کاله بعده چې په یاد دي ډوډۍ په 1 پاونډ وه، اوس په 10 پاونډه ده. بېرته زه پخواني حالاتو ته راغلم، پخواني وخت د وړو پارسل په 2 پاونډه ده. سره کم رقم ډوډۍ پرتې، دا لکه روغانۍ داسې، دا د کور په رقم ډوډۍ دي. دا خو نه د نانوایي والا ډوډۍ، دغه دوی د دې پنجابیان و انګریزان دا ډوډۍ خوري، دا کوچنۍ کوچنۍ ډوډۍ دي. زه به ځان ته کمې ډوډۍ راواخلم، دغه به راواخلم، او د کور په رقم چې د هغه به راواخلم.
A few moments later. ډېر وخت مې داسې د کور ډوډۍ نه وخوړه، خالي برګر زما سم برګر جوړ شوی دی. भाई मजा आया. الحمدلله ډوډۍ مو وخوړه، ښه خوند یې وکړ. نو د بالکني دپاره مې چوکیان راغلي دي، زه به یې راواخلم، خلاص به یې کړم، وبې ګورم که سمې وې خو صحیح دي که نه، بېرته به یې ور واپس کړم. خطا وتلي مچل دا چوکیانې د اډر والا ما په خیال غلط راوړي دي، هغه دغه شی دی د دې پر سر چې څوک دا خیمه جوړوي، دا خیمه دا دی هم کوم دا څنګه دغه وي پالتو کې مو ښکاري چې واخلم دونه غټ شیان دا څنګه د چوکیانو خو مې خلاص ولې اوس به ګلاس چای درته نو دا زما د نن ورځې ولاګ، امید کوم چې خوښ شوی به مې، کوم خوښ شوی زما د یوټیوب چینل لایک سبسکرایب او شیر کړئ. زه به تر هغه وخته نټفلیکس کې یو مووي وګورم، دا د بلاول بای د کوټې نټفلیکس آی ډي راستولې ده، کور ودان په ثوابو کې به راسره شریک یم. نو ښه وخت ولرئ تر بلې ویډیو پورې.